دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دراتلو یو مقصد دا دے چی خلقو تا دا خد جن تیرولو طریقہ خی کلی خوی او بہتر اخلاق داغی درسو کی معاشرہ مزیدار کی کہ سوک یو بل سر جنگ نہ کئی جگڑ نہ کئی دشمنی نہ کئی دا یو بل غیبت نہ کئی دا یو بل پسر شیطانت او چغلی نہ کئی کور کی خکل جن تیر کی خد سر خجن تیر کی بچوں سر خجن تیر کی گاونڈی سرا امسایہ سرا دا نیک سرا دا انسان جن مزیدار او خوشگوار او خشتہ تیر شی دا دی وجہ نہ فرمائی کہ دا دید پارا لے گلے شوے ما لے اتمم مکارم الاخلاق یہ خلقو تا دا خقل جن تیرولو طریقے و خیمہ کہ پا کم طریقہ بسڑے پا کور کے دن او دا کور نبار خود جن تیرائی او حقیقت دادی چی نبی علیہ السلام مبارک پا دا اخبل جن کے زندگی کے دا سے خقل معاشرہ جوڑ اکڑا دا سے مزیدار معاشرہ چی تر قیامت پوری داغی مثال نشتا اگا خلق چی یو بل سر جگڑا کے اختو دا یو بل نے مرگونو مڑی کڑیو اگا خلق چی دا لورو دا خور حق نہ پہ جند اگا خلق چی لونا بے جمدے خول دا گاونڈی حق نہ پہ جن دا سشیو بل سر لک اخپل سکرونا دا سے جن جوڑ شو اور انہوں دا مسلمان زندگی اور جن دمدغ سے پکارم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل یو میلمر آگے اگا میلمہ مشرک و کافر نو میلمہ چی دا چاراشی کا اگا کافر ہو کہ مسلمانی تب قدر و لحاظ کے دا عام قیدی مطابق نبی علیہ السلام اگا دا پارا یو بستر برابر کو سادر ورطا برابر کو بستر برابر کو چی تب پدے خوبو کی ادب شو پدے آرامو کا کافر پدے نیت راغلے ہو چیزا دا نبی علیہ السلام بیزتی حکم شپے تیر اکڑلا کافر او کل چی بیات سہر وقتی پاسے دا او اگا بسترہ چی نبی علیہ السلام ورطا پخپل سما کڑے وا دا دی عزت کھڑے ہو اگا کافر دا اگا بسترے دا پاسا ورطلوے او دسماتے ہو کو غٹا او دسماتے ہو کو لاڑو تختے دے نبی علیہ السلام مبارک چی کل راغے دے میلمت چی میلمہ پاس ہو ما چوے قتل میلمہ نشتا و کوٹا کے سخا بیندے او چی بیا اگا بستر تا ورغی ورمخ کی چنو پاغی اگی بدبختا لویا گندگی کڑے وا او تختے دلے اتلے حضور پاک مبارک خفم شو اسنگ میل تبا دا میل مقدر کے عزت کے دا مسلمانے طریقہ دادا نو میل ملم پکاری چی دا کور دا خاوندم خیالو ساتی دا گوار عام دستور دے نو دید کم بخت خکارو نکو گورماوت دا شپے انتظامو کو بستر او صادر میں ولا برابر کا دا پلوے او دسماتے کو دا دوالو جہان مبارک صادر پخپل اگوارے دمر مبارک دے پخپل دا آغا کافر آغا گندگی دا آغی صفحی شور اکڑا جی صادر راوالی آغا گندگی بار غرزائی او دا آغی صادر صفحی حالانکہ پکور کے دا آغا وقت کے نہ حبیبیانی دی یہ نہ حبیبیانی دی پکور کے نو چدا سے واقع پیخشی سڑے خدل آواز ورکی اللہ راشدہ صفا کا اللہ راشدہ گندگی لرے کا او دا نبی علیہ السلام بی بیان خود نبی علیہ السلام نظارے دے قربانے دے با
لیکن نبی علیہ السلام پخپل چې یو کار کول شم ولې اوس بل د خوب نه پاسوم زنانه د خوب نه پاسوم بیبي د خوب نه پاسوم پخپل لګیا دی او د هغې ګندګۍ د کافر صفی کوي نو ګوره یو ګندګي ده او بیا د کافر ګندګي ده او صفی یې په هغه لاسونو کېږي چې کم لاسونه دي د مبارک پیغمبر خشته نیازبین لاسونه په هغې صفی کېږي کور چاته نه و چې راشه داسې وکړه حالانکه شریعت کې منع نه دي ښځه وي دې دپاره چې هغه د کور صفی وکړي ښځه وي دې له چې هغه صادر او د بسترې صفی وکړي دا سړی که ښځې ته وایي څه بده خبره نه ده د ښځې مقصد خو همدا دی چې دا به کوي لیکن دا د حضور پاک مبارک ښکلی جون خو کافر چې کله تښتېده هغه په منډه و چې هسې نه نبي علیه السلام را باندې را نه شي نو توره ترې په کوټه کې پاتې شوی و چې څه منزله ورته را یاد شو چې او خو توره رانه پاتې شوه نو بیا په منډه منډه راغی او دی خیال و چې لا نبي علیه السلام به را پاسېدلی نه چې راغې ورو په قلار قلار کوټې ته ورننوځي او دروازه کولاوی چې توره به راوالم او منډه به کم لا پیغمبر علیه السلام بنی راغلی خو چې څنګه کوټې ته ننوت او توره راځي د پیغمبر علیه السلام باندې سترګې ولګېدې هغه هم پې سترګې ولګېدې یو بل ته یې وکتل نبی علیہ السلام مبارک که دغه ځای کې بل سړی وي چې څه لوبه به ورسره کول یاره که دغه وخت کې مونږ وي یا تاسو وي چې ښه ما در سره څه وکړل تا بیا زما په بستر ګندګي و په هغه توره به یې را برابر کړم نبی علیہ السلام مبارک ورته وایي څه چل دی وایي صاحب توره رانه پاتې شي وایي توره دی اوس دا هم ورته نه وایي چې دا زیاتې دی را سره ولې ما در سره خو کړل تا ګندګي د ما په بستر وغورځول ها کوم ځای را توره دی اتوره د خپل واله مده کافر حق تک دقسې حیران ودرې چې الله داسې ښکلې خویرې دې سړي له ورکړې راته هسې مو نه وي چېرې دا دې څه کړي دي تپوس یې رانه ونه کړ او راته وایي دا توره دې واله بس کلک ودرېد توره یې پرېښوده ورمنډه یې کړ نبي علیه السلام مبارک یې د لاس ته ونیو صیب دې خوښ ما نه غټه غلطي شوې ده زه قصدن راغلی او ستاسو د بیزتۍ په خیال راغلیم او دا مې دې دپاره کول چې تا ته تکلیف ورسوم دا توره مې ایره شو واپس رالم خو چې ستا دې ښکلي خوی ته ګورم دې اخلاقو ته ګورم ته راته دروغجن پیغمبر نه ښکارې ته ماته رښتونی پیغمبر ښکارې لاس را دې خوا که چې بیعت ته سره وکړم پاک قصات هغه کافر رب العالمین مسلمان او د مسلمانۍ نه پسې په خپله هغه خپله ګندګي راواغېشته ګوره نبی علیہ السلام ته خدای بچم که او هغه څادر یې موینځه خپله ګندګي بار وغورځوله بس ما ته ته ښکلې رښتونی پیغمبر ښکارې دروغجن پیغمبر راته نه ښکارې دا د حضور پاک مبارک درون او خشته خوی او ښکل اخلاق چې په کافر اثر کوي کافر مشرک په مسلمانی او کور کې د بیبیانو سره څومره ښکلې خوی د عائشې بیبي کله نبی علیہ السلام ناستو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بل بیبی دا هغې یو خادم له په لوښي کې خوراک ورکوي دا نبی علیہ السلام له یوسه چې هغه پلیټ یې راوړه پکې خوراک پروت و نبی علیہ السلام به یې راوړه دا کوم ځای وایي دا زینب بیبي د پیغمبر بله بیبي وه هغې را لېږلی دی نو عایشې بیبي له پې غصه ورله د بنو خاصې بنو ته لږه غصه کېږي چې غصه ورله لاس یې اوچت که په ټسې هغه کاسه وواله خو د ټیکري کاسه وه هغه په ځمکه پرېوته او ټوټې ټوټې شو او خوراک هم په ځمکه پرېوت چې نبی علیہ السلام زما په کور کې زه به خوراک ورکو زینب ته ووایه چې ستا کور ته درشي بیا ته ډوډۍ ورکوه زما په کور کې ته سره پاره ډوډۍ را لېږي دا خو زما حق دی زه به ورکوم اوس که داسې واقع تا کره پېښه شي چې چل به کې وایې که نه فوراً غوبل او کوتک او وال او ټکول چې ښه تا پردی کاسه ماته کړه پردی خوراک دې وغورځو دا دې څه وکړل حالانکه د عایشې بیبي مقصد دا نو د هغې دا مقصد و چې نبي علیہ السلام یې ښه خوشحاله و هرې بیبي به دا غوښتل چې نبی علیہ السلام ښه خوشحاله شي او ښه عزت ته نبی علیہ السلام وشي او د هغه زړه کې دا راشي چې ګنې زما را سره ډېره مینه ده غلطي ورته وشوه
نبی علیہ السلام مبارک دخلے نے یو ٹکے ووت وی غارت امکم مین دم ہلاکی شدا سے سوک کی لکر تاسو چوکړه نه وتا قارو کو نه وتا غصه وکړه نه لرګي ته ګوتې کړې بلکې په خپل پیغمبر علیہ السلام مبارک کې ناس او هغه د ټیکری د کاسې هغه ټوټې راغونډې کړې او چې په خاورو کم خوراک پروت هغه په د پاسه کې خود او بار غردو او خادم ته وی ویني ته یو درې صبر وکړه عائشه بیبي د کوټې نه نوې کاسه راواغشتا هغه ورکړه ودا د غمات شوی کاسې په بدل کې هغه زینب بیبي له یوس دا څخ کلی خو او خشتا اخلاق د حضور پاک مبارک نبی علیہ السلام په سپک نشو چا ور پسې بدو نه وي چې دا سیوا لیکي بعض کار داسې وي چې هغه پکور کې خزر خاون نافرمانی کوي یا د شریعت خلاف کار کوي یا د بد اخلاقی کار کوي نو شریعت ویلی دی چې خاون لپکار کې د خزر بیا ادب ورکی کوټه ځان لکی وی وਹੀ خبره وسره بندي کی دا مختلف طریقې شریعت در تخول دي او کداسي او کاری چې او غلطی د خزنه اوشي او هغه توکل لاړې بیا واپس خلیل نه راځي نو پاغه کې به د خزه سره د بچو سره د اولاد سره بیا د خو اخلاق او مظاهره کې گزاره وکړي خخوی به تیرې ګور په هر موقع به کوشش کوي چې ستا گاونډي سره خخوی راشي ستا عوام سره خخوی وي د پلار سره د خخوی وي د بچو سره د خخوی وي چې څوک در باندې بدو نه وي غیبتو نه کې چا سره جګړه نه کې کبر نه کې لویو نه کې دا ټول ګورېرونه خخوی دي خخوی بلکې کله دین تبلیغ کې نو په طریقې وکا ودعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه نبی علیہ السلام قرآن حکیم کې الله فرمایي وی خلق چې د الله لارې ته بلې نو په ښه طریقه راوبله په حکمت په ښکلې وعظ او نصیحت او په ښه طریقه ورسره وجادلهم بالتي هي احسن په ښه طریقه ورسره بحث وکړه کنزل جګړې وال ټکول سخت خبره په داسې طریقه مه کوه د مانځه وخت یې لکه د مانځه وخت یې چې وروره مانځلی لاړ شو داسې نه اوی ته مونځ نه کې ته داسې الټه بر جګړه به جوړه کې یا بل د نیکۍ کار دی عام نصیحت وکړه ځان سره مسلمانان پاسوه چاله پې غرونه مه ورکوه ته خو ګناهګار یې ته خو نیکي نه کې ته خو جهنمي دوزخ ته به ځې داسې به نه وی باید بستامی رحمت الله علیه لوی بزرګ تیر شوی د ده په علاقه کې یو ښځه وه هغه بدعمله او زناکاره وه او د هغې ښځې یو خاص نرخ ځان له مقرر کړی و د هغې خپلې بدعملۍ چې دومره پیسې څوک راوړي نو دا د هغه بدعملۍ عوض دی او دی دا د هغې عوض دی بس دا به راوړي خدای ته مسلمانو ساتي باید بستامی رحمت الله علیه ته چالوی چې دلته خو یو زناکاره ډمه ښځه ده او د خلکو نه پیسې اخلي او بدعملي کوي او په علاقه کې لوی فساد او فتنه شروع کړي اوس ګوره دې دام طریقه وه چې راغلی و ځان سره لس پنځه لس مشران راوستې و دا ښځې والې ټکولې و شړلې وه خو په هغې خو نه سمېده جلسه جلوس یې ورپسې کړی وی نصیحت یې ورته کړی وی په هغې نه سمېده دې ځای نه به ترې به بل ځای به دا بدعملي کوله نو په یو عجیبه انداز راغې او د دغې زنانه چې په کم کور کې دا ډمه ښځه دا زناکاره پلیته دیره وه د هغې د کور مخې ته جانماز واچو د دروازې مخې ته په مانځو درېده دا زناکار خلک چې راځي چې ګوري چې بایدي د بستامي رحمت الله علیه خو لوی بزرګ دی او د دروازې مخې ته مصلی چولې ده او مونځ کوي نو چې ورته ګوري خلک هسې د نیکانو نه یو پوټی حیا کوي نو دوی تښتي بل بدعمله راځي زناکار چې ګوري واپس دی چې ماښام شو
دغه ډمه زناکاره د هغه خپلې وینځې نه تپوس کوي وایي نن خواړو څوک رانه لږ نور کله خو په مونږ ډېر لوی رشي ډېر خلک راځي او ایډوانس مخکې پیسې راوړي نن اړو څوک رانه لږ ته باروده څوک وګوره چې دا وینځه بار راووته او بایدي بستامي رحمت الله علیه خو لوی بزرګ و ټولو خلکو پېژنده اوس په مصله د دروازې مخکې ولاړ دی منډه یې کړې وایي نه کې بله لانجه ده وایي څنګه وی بستامی صاحب راغلی دی او جانماز یې ویل کړی دی او چې څومره دا پلید زناکار راځي هغه ته ګوري ټول تختې حیا کوي وی ښه ویله دې ملا صاحب ته وایي چې ستا دلته څه کار دی زه نیکبخته خپل جومات ته خپل مونځ کوه او وینځه راله بایدي بستامي رحمت الله علیه ته ودرېدله وی زه خپلې نیکې راولېږلې چې ستا زمونږ په کوڅه کې څه کار دی چې دلته مونځونه کوي زه خپل جومات ته دا خپل کور ته دلته خپل عبادت کوو موږ پرېږده چې خپل کار کوو وی ولې وی بس زمونږ خو همدغه پروګرام دی چې د شپې یو کس راځي او دومره پیسې راکوي او چې ته دلته ولاړه یې څوک هم نه راځي بایدي بستامي رحمت الله علیه ورته وایي چې زه خو دغې مقصد له راغلی زه به هم دا پیسې درکړم او چې څومره پیسې څوک د شپې درکوي زه به هم هغومره پیسې درکړم دا بېګاله شپه به زما شي او وینځه لاړه هغه نیکې هغه ډمې ته یې وایي چې صاحب دا ملا صاحب خو په دې نیت راغلی دی وایي ډېره ښه ده مونږ ملا او همي څه کوو زمونږ خو د خپلو پیسو سره غرض دی بس دې دې هم پیسې راکړي بېګاله شپه رده شوه وایي ډېره ښه ده ملا صاحب پیسې جمع پیر صاحب پیسې جمع هغه وخت کې 100 روپۍ و که 1500 روپۍ هغه پیسې وله ورکړې او بازي د بستامي رحمت الله علیه ورننوت چې ورغی هغه ډمه ورته وایي چې ته په وخت ولې نه راتلې زمونږ خو د پیسو سره غرض چې پیسې هر څوک راکوي شپه د هغه ده بازي د بستامي رحمت الله علیه ورته وایي خلکه بېګاله شپه ته زمې ویو پیسې مې واغېشتې او باقی چې ستاسو خوښه وایي ښه نو تا ته پته ده چې مونږ خو پیران خلک یو نیکان خلک نو مونږ که دا بدعملي کوو مې په نیکۍ کوو مونږ خو هر کار ته اودس کوو که مونځ کوو بیا وله اودس کوو که د دنیا بل څه نیک کار کوو په سفر ځو بیا اودس کوو که د سفر نه راشو کینو نو بیا اودس کوو نو که ما ورته اوس دا بدعملي کوو نو زه هم پیر یم پټکې مې په سر دی او نن شپه مې ته په بیه اغېشتې نو ته به هم 2 رکاته ته به هم اودس وکړې زه به هم اودس وکړم اډم ورته ډېره ښه ده زمونږ دې سره څه کار لا ښه خبره ده اودسونه دواړه وکړل ما بیا ورته بایدي بستامي رحمت الله علیه وایي چې ښه نو ګورې مونږ چې کم کار کوو مخکې 2 رکاته کوو مونځ کوو 2 رکاته نو آصف ما تاله پیسې درکړي شپه زما ده چې زه در باندې څه کومه به ته کې یو 2 رکعاته مونځ به زه م وکړم او 2 به ته م وکړي او د هغې نه پس به بیا د خپلې قصې پسې سمو ډېره ښه دا ډمې په مانځو درول جانماز یې ورته وغوړه په مانځو درېده او بایدي د بستامي رحمت الله علیه شاته کېناسته او الله ته یې لاس اوچت کړی وی یا الله د بدعملۍ او د زناکارۍ نه مې راواړوله او دس مې پې وکړه پاکه مې کړه پروردګاره تا ته مې په مانځو ودروله باقي ستا کار زما دغه وس زما چې څه وس مې وکړه جګړه مې ونه کړه وال ټکول مې ونه کړل چغې مې ونه والې ریاکاري مې ونه کړه پاکه مې کړه ته پروردګاره بیا مې تا ته په مانځو دروله اوس تا ته ولاړه ده الله خدای ستا نه سوال کوم د دې بدعملۍ نه الله توبه ګاره خدای ته خو یې ته وسات او دا الله دا ټول مخلوق د دې مصیبت او د دې پلیتۍ او د دې ګند نه الله په حفاظت وسات زما دغه وسو باقی الله ستا کار دی لګیا دی لاس پروردگار ته اوچت کړي دی او جاړي باید دی بستامي رحمت الله علیه او هغه ډمه هغه پلیته بدعمله په منځه ولاړه ده نو الله هم د چا خواري بې ځایه نه بوځي چې د لاس اوچت کړي دی او ډمه مانځه ته ولاړه ده نو د هغې هم سوچ پیدا شوی دی چې دا ما څه پورې سوچ دی پیسې مې وګټلې
خپل حیا مې خرڅه کړه، خپله بېعزتي مې وکړه، رب العالمین او پروردګار مې خفه کړ، دا مې څه وکړل؟ دا خو ما خو ونه کړل. اوس الله د هغې زړه ته په هغه مانځه کې دننه هدایت واچو، خو چې هغې سنګ مونځ خلاص که او سلام یې وګرځو، راغې بایدي بسطامي رحمت الله علیه ته کېناسته، وی صاحب بس زه پوه شوم، ما خو ډېره لویه ګناه کړې ده. اوس ښځه هم جاړي، اډم هم جاړي، او بایدي بسطامي رحمت الله علیه هم جاړي، ما خو ډېره لویه ګناه کړې، ما خو په زندګۍ کې داسې شپه نه راتېره شوې چې ما ګناه نه ده کړې. اوس به څه کېږي؟ وی اوس توبه وباسه، الله به درته معاف. ځکه د الله په حضور کې چې یو سړی د ګناه نه توبه وباسي او بیا ورسره وجاړي چې الله دا ګناه مې کړې ده او پروردګاره ما معاف کې، بیا به نه کوم، نو الله د انسان ګناه معاف کوي. اوس توبه وباسه. هغې ښځې د بایدي د بسطامي رحمت الله علیه په لاس بیعت وکړه، توبهګاره شوه، او په هغه زمانه کې ته داسې ښځه خدای جوړه کړه چې په ډېرو سړو کې داسې نیک بندنو لکه د هغې نه چې خدای پاک کومه ولیه او نیکه او بزرګه ښځه جوړه کړه. ټوله شپه به بیا الله ته جړل، ټوله شپه به الله ته زاري کوله، دروازې به یې روجینې وې او د شپې به یې تهجد او عبادت کو. دا خوا خدای نیغه کړه او ټیک شوه، په سمه لار شوه، نیکه نیغه. لیکن د بایزید بسطامي رحمت الله علیه د هغه ښو اخلاقو د برکت نه ګور، خو پسې خلق پاسولې وې، راځئ جلوس ورپسې وباسو، زنده‌باد او مرده‌باد کو چې دا ښځه د وطن نه وباسو، چې دا ولې بدعملي کوي. دلته نه به تلې او په بل ځای کې به دا بدعملي کول. خو هغه د ښکلي خوی او اخلاق نه په دا تبلیغ کې کار واغېست. د تبلیغ اصول هم ګورې دا د دعوت قاعده دا ده چې مسلمان به د الله لار ته بلي، خو په ښکلې طریقه، تنګول به نه کې، کنزل به نه کې، د ګناه پیغور به چاله نه ورکوي چې ته دا فلان کې ګناه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بني اسرائیلو کې یو سړی نیک سړی او بل یو سړی ډېر زیات ګناهګار. دا نیک سړی راغی او دې ګناهګار ته نصیحت کو، راځه مونځ کوه، مونځ کوه. دې ګناهګار به مونځ نه کو. یو ځل دا نیک سړی راغی ورته مخامخ ودرېد، وی زما د قسم په خدای وي چې زه به جنت ته ځم او ته به دوزخ ته ځې. پوره ولوېده، زما د په الله قسم زه به جنت ته ځم، ته به دوزخ، تا به چېرته هم خدای جنت ته نه بوځي. زه درته نصیحت کوم، زما خبره نه منې. وی رب العالمین فوراً فرشتو ته حکم وکړ چې دا جنت د ده دی چې زما په بندی بندی ځان له جنت رجسټري کې دا ستارې او دا دوزخ ستارې چې زما بندلی ورکې. ورشه اعلان ورته وکړه چې دا څوک دا خبره کوي چې ته به دوزخ ته دی، جنت ته به نه ځې، او زه به ځم، دی به دوزخ ته دی او دا بل نیک کوم دی به جنت ته ځي. د خدای د رحمت نه به څوک نه مایوسه کوي او نه به ځان د جنت ټیکهدار ګڼي. دا به وایي چې یا الله دا نیکي مې وکړه، دا قبوله کې، الله قابل نه یم د جنت، خو ما ورته بوځم. او بل مسلمان چې ګناه کوي دا به نه وایي، څه پته لګي دی ګناهګار دی، ګناهګار دی، ګناهګار دی. ممکن د آخر وخت خدای پاک د نیکۍ توفیق ورکړي او توبه وباسي. غټ غټ لوی لوی بزرګان به درته وښیم، د زمانې غټ غټ لوی لوی بزرګان چې هغوی په معمولي په لږه لږه په ډېره وړه وړه نیکۍ باندې رب العالمین کم ځای ته رسولي دي. جنید بغدادي رحمت الله علیه څونه لوی بزرګ دی، داسې بزرګ دی چې زمونږ د اولیاء او د بزرګانو په صف کې نوم دی. دی پهلواني به کول او کبډي به کول. دا په دوه کبډ مار چې په کبډي ورشي او پر دی یو بل انعام وګټي، غټ پهلوان. او د بادشاه په دربار کې به کبډي کوله. یو ځل د کبډي مقابله ده، لوی لوی پهلوانان میدان ته راغلي دي او بادشاه ناست دی، وزیران ورسره ناست دي. دا جنید بغدادي لوی پهلوان دی، میدان ته راووت او دا رون وی دا پهلوان، دا پتونې و ورونې وویشته چې څوک زما مقابلې له روځي. ځکه دا داسې پهلوان و چې د بار یو سړی را پرځو. په دغه علاقه کې د په ټول عراق او بغداد علاقه کې د مقابلې پهلوان بل نو. یو رپورټ یې لیک دی، چانجې پانجې، هغه ورته میدان ته ورووته، وی زه مقابله کوم. خلک ورل د مټې ونیو چې د خدای نیکبخته که یو لته ووالې اوس به مړ شي. ته د هغه وجود ته وګوره، ستا غوندې خو ته سل جوړېږي. دا څه کې هغه وی نه ځې مقابله کو.
او بادشاہ اعلان کړو چې کدا جنید شام راو پرځاو دومره لکه درهم د هغې انعام دا ذکر د مقابله کې پهلوان په چا دی راو پرځو دومره لکه انعام او دنیا خلق ولاړ دی دا پهلوانان هم څوک مقابلې له نه ورځو خلق رونی وی نه دی په مقابله بادشاہ ورته ویل که په قلار کښېنه مه کوه وی نه زه جي ورځم زه پوه زما وجود ته مه ګورئ که وجود مې ورکوټ دی خو طاقت د هغه نه ماتې زیات زه را پرځو خلق ورته نصیحت کوي منت کوي جنید بغدادي ورته وایي چې لکه خدای ته وګوره مه را مخکې کېږه خو که د یو لاس سره مې دیکه درکړه نو اډوکې به دې ماتي دا څه کې ځان وجنې وی زه پېښه دم ورته روندو زه پېښه ورته پېښ بادشاہ وی ورپرېږي کېدای شي رکوټ هلک دی که طاقت پکې نو دا پهلوانان چې یو بل سره پهلواني کوي نو دوی اول یو بل له لاس ورکړي او بیا یو بل ته ور تر غاړه وځي نو د هغې نه پس ور لاندې وځي دا رکوټ هلک کشر چې د جنید ته څنګ ورنږدې شو لاس یې ورکړ هغه د لاس کې کمزور ورکړ او بیا ورنږدې شو نو د هلک ورته وایي دا رکوټ یو خبره ته غوږ کې کوم چې څوک پې نه شي وایي وایه اوس ګاړۍ په منځ کې ولاړ دی وایي زه پهلوان نه یم خو زه ګورې د نبي علیه السلام نوسې یم سید یم سید ډېر غریب یم ډېر فقیر یم د انعام ګټل غواړم ته داندې راته راوغورځو زما د نیکه لحاظ بکې زما د نیکه لحاظ بکې ځکه د پیغمبر علیه السلام نوسې یم ډېرې پیسې دې ګټلې دي نه نه بیله ډېرې دې ګټلې دي ستا رجیبه نه دي بادشاه راکوي خو زما د نیکه خیال به ساتې ځکه زه د پیغمبر علیه السلام نوسې یم سید یم نو که دا انعام دې راباندې وګټه زما د نیکه خیال وساته وی ډېره ښه لاس اچوي د قصده کله چې څوک شکیان هم نشي اوس بادشاه هم شکي نشي دله موقع ورکوي کله دی ورکي خلق ویې لکه سړی خو ماشوم دی رکوټې دی خو طاقت پکې ډېر دی ناګانه دی جنید ورته ځان راوغورځو چې ځان یې راوغورځو دی پې د پاسه ودرېده او پاسېده او لاسونه یې وړقول چې ما وګټله بادشاه وې دله ورکې دومره لکه روپۍ هغې هلک خو انعام واخېست لاړ جنید خو انعام ونه ګټه هغه وګټه بادشاه انعام ورکړ چې کور ته لاړ اوده شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید د شپې ای جنیده زما د نوم لحاظ دی وکړه او زما د نوسي د خیال وساته د الله په دربار کې مې تا له هم سوال کړی دی تا نه به الله داسې شخصیت جوړوي چې تر قیامته پورې څنګه زما نوم خلق یادوي داسې به تم تر قیامته پورې ستا نوم به په دنیا کې مشهور وي بس پهلواني یې پرېښودله نیکي یې شروع کړه او دومره بهترین بزرگ ته الله جوړ کړ چې تر ننه پورې جنید بغدادي نوم د مشرق نه مغربه پورې خلک یادوي مشرق نه مغربه پورې دنیا یادوي چې جنید بغدادي مې یو سړی داسې یو سړی په تېر شوی دی جنید بغدادي د صرف د نبی علیه السلام د نوم او د هغه د نوسي لحاظ یې وکړه معمولي غوندې لحاظ یې وکړه نو ګوره اوس پهلوان دی کبډۍ کړي دي نه مونځ او نه اودس لیکن یو د نبي علیه السلام د نوسي او د هغه د نوم لحاظ یې وکړه پروردګار چې څومره لوی بزرګ ولی الله د زمانې دی جوړ زمونږ چې څومره پیران دي د ټولو استاذ دی زمونږ چې څومره د حدیث استادان دي د ټولو استاذ دی لوی محدث لوی ولی الله او لوی بزرګ د طریقت خاوند دا ته الله جوړ کړ خبره مې دې پورې کوله چې دا چاته مو وایي ته خو دوزخي او جهنمي آخر وقت کې داسې کار به سړی د هغه ګناهګار نه به داسې کار صادر شي الله به نیک کي چې جهنم په ځای به جنت ته لاړ شي نو د دعوت او د تبلیغ هم دا یو طریقه ده یو څه د دعوت کې تبلیغ ورته کې د هغې خپل اصول خپله طریقه ده دا به نه وی اوهو ته خو ګناهګار یې ته خو دوزخي مونځ نه کوې دوزخ ته به دی زه به جنت ته ځم نه په داسې طریقه تبلیغ او دعوت وکړه لکه څنګه چې بازي د بستامي رحمت الله علیه دعوت او تبلیغ هر چا سره ښه خوی چلوه ښکلی اخلاق چلوه ګوره نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې یو سړی په لاره تېرېږي او یو ډلې له ورغې نو یې دې سلام واچوي خو ودرېږي غږ دې نه کوي دې چې دعوت ورکوي چې مونږ له راځه د نیکۍ خبره ورته کوي غږ به نه کوي چې هغوی خپلې خبرې خلاصې کړي او دله تپوس وکړي چې وروره څه له راغلې اله خبره شروع کړه ورې اسې نه چې هغوی په خپلو خبرو کې مشغولي په هغوی خپلې خبرې قطع نه کوي هغوی د خپلو خبرو نه ونه باسي دومره ښکلی اخلاق ودرېږه ورته
نو خخ وی بهترین شی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه زمونږ د دیوبند په کابرینو کې ډېر لوی نو په دې ریل ګاډي کې په هر ډبه کې یو غسل خانه خلک پکې ودس ماتي. یو لوی سیټ ته هندستان کې په دې ګاډي کې سفر کوي. هغه غریب چې ورغه هغه ټټېره نو ټټې ټوله ګنده وه. هر قسم خلک ماشومان هم ورننوځي پکې ودس ماتي، لوی هم ورننه ټوله ګنده وه. دا سیټ بار راووت. چې بار راووت نو بیا ورغه بیا بار راووت. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پوه شو چې یاره دې غریب له خو او دسماتي زور ورکړی دی، خو معلومیږي دا چې ټټی ګنده ده، دې غریب پکې او دس نشي ماتولی او تکلیف دی ورته. بس په خپله ورغې چټۍ ته ورننوت. چې ټټۍ ته ورننوت پکې اوبه نشته، اوبه پکې خلاصې دي چې په هغې صفایي وکړي. تاسو یقین وکړئ د دې سګرټ د ډبو دا ټوټې نه دي دی راغونډې کړې او په هغې هغه ټټۍ پاک او صفا کړه. په خپله مولانا حسین احمد مدني صاحب تاریخ لیکي، په هغې یې د هغې صفایي وکړه او هغې مکمل پاکه کړه او صفا یې کړه او بیا لږې اوبه پیدا کړه، هغې پې د پاسه واچولې ټټۍ پاکه کړه. چې بار ته راووت سیټ ته وي سیټ صاحب او دسماتي تکلیف څه ضرورت درته نو ټټۍ ته ورشئ. وی نه زه نه ورځم. وی نه یاره وی خو ګندره د خپې د ښودو ځای پکې نه. وی ته خو ورشه وګوره که نه سړیه چې هغه ورغې داسې لکه شیشې غوندې پاکه او داسې پکې مات. دا زمونږ د بزرګانو طریقه او یو ځل ریل ګاډي کې روان دی، یو ځای کې جلسه ده د انګریزانو خلاف. خلک ورته په سټیشن استقبال ته ولاړ دنیا خلک، ځکه یو ځای کې جلسه ده او په زرګونو خلک بلکې په لکونو خلک ورته ناست دي. استقبال ته او سټیشن ته ولا خلک راغلي چې په دې فلانکي ګاډي کې فلانکي ټیم چې سټیشن ته کوم ډبره رسېږي نو دې کې مولانا حسین احمد مدني صاحب او دې به د جلوس په شکل کې مونږ بوځو جلسهګاه ته چې هغه ډبه څنګه راورسېدله. خلک څوک یو ډبه کې سر په شیشه ورته کوي، څوک بله کې دې ګوري چې دې څه شو. او دې کې یو هندو د هندو سیټ دی جلسې له سټیشن ته دله استقبال له دنیا راغلی ده. نو په دې سټیشن کې دا کولیالي کې دا خلکو سره سامان وړي، بکسونه مکسونه وړي. اوس دا سیټ غریب که یو ته وایي یاره ما سره سامان دی چې د کولی راله وګورئ، بل ته وایي ماله چې د کولی وګورئ سامان دی را سره. مولانا حسین احمد مدني صاحب خو پوه شو چې دا غریب به دا سامان څنګه وړي، ځکه دی خو په خپله د سامان د وړو دی نه، سامان ورسره ډېر دی او کولی شته نه. دا جلوس دا خلک ټول ماله راغلی دی، دې به څه کوي؟ وی سیټ صاحب کم خوا دا سامان وړي خو هغې نه پېژني. وی فلانکي ځای ته وی زه بیا راسره یو سم. هغه پې دا ګمان وکړو چې دا به هم څوک مزدور به نو بکس یې د هغه په اوږه که او بیګ یې ورله ترخ ته واچوي، ته رانه مخکې شو زه پسې یم. اوس هغه سیټ هندو مخکې دی، مولانا حسین احمد مدني صاحب ته بکس په سر دی او بیګ یې ترخ ته اچولی دی ورپسې دی. او خلک اوس د دې استقبال ته څوک یو ډبه کې ګوري، څوک یې بله ډبه کې ګوري، څوک چې دی به کوم ځای کې وي. په لاره روان دی او سطح مخکې دی هغه هندو سیټ او دی ورپسې دی. چا ولیده او هلکه مولانا صاحب خدا دی مونږ یې په ډبو کې ګورو. یو هم ورمنډه کېږي چا به د بکس را وي تاسو صبر وکړئ زه راځم، بل هم ورمنډه کوي. یو خلک استقبال دل راغی چې هغه هندو سیټ وکتل چې خدایه دا مې څه جرم وکړ، دا ما چاته دا بکس ور په اوږه کړی دی، خدا خو چې دله دا خلک استقبال ټول راغلي او توی صاحب به زه معافي غواړم او دا بکس به دلته کېده. وی نه نه شا به زه مخکې کوي. خلک هم ورته مینت کوي، هم ورته وایي صاحب ما نه غلطي وشوه زولی درته نیسم خدای دپاره. دا ټول خلک خو تا استقبال له راغلي دي، دومره لوی سړی په نوم خو خلکو پېژنده. خو تا هغه مولانا حسین احمد مدني اوهو څه غلطي مې وکړه، بس داسې مهرباني وکړه چې دا بکس ما ته پرېږده. شابه سیټ صاحب مخکې شه شابه. هغه سامان یې ورسره هغه ځای ته ورسول، هغه ته په خپو پرېوت معافي وي نه نه بس تا ته تکلیف و ما دا فرض و در سره مې وکړل. سامان یې ورسره ځای ته ورسو، بیګ یې ورته کېښود، راغې جلسهګاه ته.
زندباد مردباد شو تقریر شو لک سات تیر شو آسیب صاحب راغ سره دا نو کران خلق یہ نه پرید اسٹیج تو ما پرید دی مولا سره میکار چې مولانا حسین احمد مدنی سے خپل تقریر خلاص کړ دا سیټ ولا راغی صاحب مال یو دو موقع یو دو خبر له ټیم راځي ته څوک وې چې تاسو سره وځه کاسي اور یې خوکا اے خلک وی ز سیټ هندویم د پلان کې کړي دا مولا صاحب پنوم پیجنم خلی دے مینو ما تا دا قلی ضرورتو قلی میں پیدا نہ کہ سامان را سره یو سیر دا مولا صاحب خو ما نه پیجن نو دا غدا ما غ بکس او بیک ما سره یوړل سره د دینه چې دا دومره لوی سره چې تاسو ول ټول استقبال ل سټیشن ته راغلی یاره معلومیږي دا چې دا سړی رښتونی زړی او د چې کوم مذهب دا رښتونی مذهب دی دا ما ټول خپل قام قبیله او نوکران دوستي دي او نن مذهب هندو مذهب پریدم او ردی مولا صاحب مذہب چے اسلام دے پدے کے بر داخلے گمو کلمہ اسلام بوے اغا سٹیج باندے دا اغا زرگاو خلقو پا مخ کے اغا سیٹ ہندو سرد ٹول قوم و سرد نوکرانو اللہ پاک مسلمان دا اغا خا اخلاق اس کلے مولانا حسین احمد مدنی نو خخ ہوئی کل اخلاق دیکھے چرونو کم فیدہ دا شبلی صاحب اولوی بزرگ تیر شو دے پلارا تیرے دا نو یو اونے والا آواز ورکا اونے غیبی آواز ورکا یا شبلی کن مثلی اے شبلی ما پشان شا دیکھیں دا سی یو خواہ گوری بل خواہ گوری دا سی گوری سنیشتا اے آواز چاو کچھ دا ما پشان شا بیا روان دی بیا ورت آوازو شو یا شبلی کن مثلی اے شبلی ما پشان شا دا بیاو قتل چلا بسوک سڑی بئی الکہ خو سڑیم نشتا پیرے بئی سوک بئی وی تا سوکی تا چستا پشان شا یو اونے والا آواز ورکا اونے وی دا پلان کیا اونا تا سر خبر کو زما پشان شا دی وطاو دری وی ستا پشان سنگا شا تا کسے چل دی یہ تا وی زما پشان شتا وی ما کیو کمال دے دا سے کمال دان کے پیدا کا نو شبلی سے بورتو یہ سا کمال دے وی الذی یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار زدا سے شیما چی خلق ما پا کانو اولے او زی پا میوو لما اونا چی اولے اونا کے برا امون دی او تے پا کانی اولے اونا در تسا شیرا غردائی تا کانی وشت سانگا دی زخمی کلا اونا دی زخمی کلا اگا دا کانی پا مقابلہ کی تالا دا غیب پیوست کی امرا غردائی یا دا خرمانے بوٹے دے تے پا چکاو ہے گولا تو غزار والا ورکے ادا تمیورا غردائی ویزا اگا شیمہ چی دا خلق ما پا کانو اولی او زی پا میوولم زا ما پا شانشا سا مطلب کسوک در تکنزل کئی پا کانی دی اولی غیبت تے کئی چغلی دے کئی تو سر خسولوک کوا چاہتا بد مکا و اونے پا شانشا پا کانی دی اولی میوہ ورکوا شبلی سے بتاوئی وی چی تا دومرا تاکہ دومرا خپلی صفت تے چی تا خلق پا کانو اولی تے پا میوہ اولی نو بیا دا خلق دے سوزائی والے پا تبر چی دے سوکوئی رو دے غرزائی تا بیا اللہ حفاظت والے نکے بلوز باور کے پرتے سوے با پرتے ری با پرتے پا اور با سوزی دومرا لوی صفت در کی دینا پا اور والے سوزی و یو نقصان راکی دا غیر وجن یو نقصان دے راکی و یسا شے دے و یمیلن الہوا و ها کذا و ها کذا و استقامت راکی نشتا چی بعد راشی کلمی دا سے را واڑای نو چی دی بل طرف نا بعد راشی نو دا سے میں واڑای نو چی بیارا دی بل طرف نا بعد راشی نو دی بل طرف تا میں واڑای وی پازے ٹنگا نیم دا سزا ذکر ابتا تا ملاوی گی واستقم کما امرتا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی کم شریعت چی ما در کردے پاگے ٹنگ کلک ادرے گا ومن تابم او چی سوک دی مرگل دی ابن پا دی کلک ولر یعنی پخپل مقصد او پخپل دین استقامت پیدا کر نو دو خبری وطاونے اخولے یوی وطا دا اخولا چی سوک در تکنزل کئی تور سر پخو اخلاق و پیش رازا دا کنزل و جواب پا کنزل و مور کوا او دوے میں وطا دا صفت اخو چی پزان کے استقامت او کلکوالی پیدا کا چی منس کے پریدما پاگی مستقیم اسے گا
روجے نفلی پای سړی عبادت شروع کی سورۃ پسې پریدي روجے به شروع کی سورۃ پس هغه پریدي بیا ګیره به پریدي سورۃ پټینګي استقامت پکې نه بلو دی بیا وخړي نه په شریعت او په نیکو پدان کې استقامت او کلکواله پیدا او پدان کې خشتا خله مزیدار خوې پیدا څوک درته کنزل کوي جواب د کنزل مور څوک درته غیبت کوي ته غیبت مه کوه نن سبا په مونږ کې څه خوې دي دا خویونه شته په مونږ کې نه بل لا خوله دی واده کړی شي ما په ورمنډه کړی خوله مې ولا د وینو سره کړی په معمولی خبره به ټوپک باندې تماچه خو هر سړي سره نن په بډه پرته ده او کالتوسې ولا خولې ته ورخې جوړې ته لږه وړه خبره ټوپک روباسه تماچه روباسه بد اخلاقي کوه پلار سره زوی سره ګاونډي سره خدای دپاره دې نه ځان وساتو ښکلې مزېدار خشته اخلاق خشته خوي چاله د جګړې جواب په جګړو مور کوه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقانو سردار دی او هغه کس دی عبدالله ابن ابی چې د نبی علیه السلام یې دومره سپکاوی کړی دی چې ابوجهل دومره نه دی کړی دومره سپکاوی یې کړی د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کول د بیبیانو خلاف پراپیګنډې کول دومره نبی علیه السلام خفه کړی دی چې په زندګۍ کې ما درته ووایي ابوجهل او عتبه او شیبه به هم دومره نبی علیه السلام نی خفه کړی لکه ده چې خفه کړی یو ځل نبی علیه السلام چې مدینې منورې ته راغی یو صحابي تپوس ته حضرت سعد رضی الله عنه نو په لاره د عبدالله ابن ابی او سره ګڼ ملګري ناست وو انصار مو مهاجرین مو چې پیغمبر علیه السلام په څاروي باندې سور هغه څاروي دوړې کولې نو داسې د پودې ته رومالونه و د نفرت په نظر یې داسې مخبل طرف ته واړه وی په موږ دوړې مه راولې ګوره نفرت یې وکړه د نبي علیه السلام مبارک نبی علیه السلام کوز شو او دلی د اسلام دعوت ورکړ د قرآن حکیم آیات یې ورته وویل او ورته څه وویل ای وروره وی که دا خبرې دې رښتونې که نه نو وی کور کېنه که څوک درله هغوی ته یې وایو چې څوک نه درځي نو مونږ ولې تنګې مونږ زمونږ په مجلس کې مونږ ولې په عذابې مونږ تنګې زه نن وخته کور کېنه کور به خلک د دلته یې ورته وروه تاسې ګوره سپک لفظ استعمال یو صحابي پاسېد په دا مجلس کې ناست و هغه وی نه د الله رسوله مونږ ته دلته وایه بال کافر پاسېد وی نه دلته به یې نه وی جګړه جوړه پیغمبر علیه السلام خلک په قلار کړ او بیا لاړه هغه صحابي ته یې ګیله وکړه وی ګوره عبدالله ابن ابی دا چل وکړه وی خیر د الله رسوله وی دې مونږ مشرکه و تاج هم ورپسې راو د مشرۍ پټکې مو ته تړه ته رالې تا له خدای پیغمبري در کړه مونږ ټول ستا ملګري شو دا ځکه خدای والې غصه دی د نه مشري لاړه نو چې دې کله مړ شو دا مردار نو د مرګ نه مخکې وصیت وکړه زوی ته یې وی لاړ شو نبي علیه السلام ته زما یو وصیت وروه چې یو به نبی علیه السلام خپل کمیس مال راکړي چې دی واچو او دویم جنازه به را باندې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کمیس وویسته او زر یې وله ورولېږي ورشه دا وله ورکړه او چې جنازې تپوس یې وکړه هغه ټیم د نبي علیه السلام ورغی خو چې څنګه پیغمبر علیه السلام ور مخکې کېده عمر فاروق ورغی لمن نه یې کلک ونیوه وی د الله رسوله څه کوې وی جنازه کوم وی دا ته نه پېژنې ته جنازه کې دا څوک دی دا خو هغه سړی دی چې ستا یې دومره زړه خفه کړی دی او زړه یې دله دردمن کړی دی چې په مخ د ځمکه به دومره خفګان تا ته ابوجهل او چام نه رسوله وی عمره پرېمې اخرا لرې شه د مان وی مه کوه د جنازه وی اخواشه دی جنازه ولې جنازه کې د الله رسوله مه کوه وی انی اريد ان یسلم الف من قومه دا مې اراده ده چې د په قوم کې زرګونه خلک څوک کافر دي او څوک منافقین دي چې دا خدای مسلمانان دي ته پرېږده ما پرېږده نبی علیه السلام مخکې شو جنازې ولا او زما په جنازه دی خدای نه بخي په خپل عمل به بخي کمیس به ورته واچو چې جنازه نبی علیه السلام وکړه نو قرآن حکیم کې الله آیت نازل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم غالبا دا سے الفاظ بیا رست راضی کہ لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وی آئنده دا پارا دا منافق جنازه گوریونکی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا حکم نازل دا منافق با قبر بنو درے کی جنازه بینکے
او یا کرتا تو ولا بخنه غواړي دا منافق ته نه بخم بیا جنازه ونه عمر چې سویلو ټکی ویلی دی لیکن د دواړو جهانو سردار خو دغه وخت پورې لا منې شوی نو وروسته منې شو منافق د جنازې نه جنازې وکړه ګوره د خو اخلاقو مظاهره وکړه نو د عبدالله ابن ابی چې څومره قومو منافقین کافر په زرګاو خلق رب العالمین مسلمانان کړ مونږ د سره څه کوو دی را سره څه مونږ د خلاف پراپګنډې کوو او دا پیغمبر راځي زمونږ د سړي له کمیس هم ورکوي دوام ولکوي جنازه هم پکې په هغه خو اخلاقو پروردګار په تاریخ کې راځي چې په زرګاو خلق د عبدالله ابن ابی منافق د قوم الله پاک مسلمانان کړ خو اخلاقو کې چې کم کمال دی قسم دی کله په بد اخلاقۍ کې زما چا سره بد اخلاقي وکړه نو ټیک تا هغه لږ ساعت کې خو به زه ځان ته لوی ووایم او زما بړۍ به راشي وروسته به څه کړو ځان له مې غم جوړ کړو خلک به راپسې بد وایي نو وروڼو جګړې به نه کوي یو بل سره که څوک در سره زیاتې کوي خدای ته سپاره ګنې بخیر ته ګوره که یو سړی تاله سپېړه درکړي او تان ته سپېړه وویستا بدل دې خلاص شو او که الله ته دې وسپاره نو ستا سپېړه بسیتې د الله سپېړه ته پرېږدې چې خدای ته له خپله سپېړه وباسي که ښه ورسره کوې نو بدل دی والا که بد ورسره کوې نو د الله سپېړه ته یې پرېږده یعنې مسلمان ورور دی ویې به چغلي غیبت جګړې د مشر بې قدري کشر سره بد سلوکي دې نه به ځان ساتي دا مې دې پورې دا نن تحقیق د اخلاقو درته وکړو چې بیا د مشرف دا سرخوړلي وټونه راغله کور په کور بیا دشمنی جوړه په ګاونډ کې او په کور په کور خلک وټونو ته ولاړ یو ته مقابلې ته بل ته مقابلې ته بل ته نو دغې وټونو والا تام ویم او تاسو تام ویم چې پام کوئ جګړې ونه کوئ یو بل سره اختلاف ونه کوئ د یو بل بد ونه وایي څوک پاس شو نو څه جنت ته به لاړ شي او که څوک پیل شو نو څه دوزخ ته به لاړ شي جګړې به نه کوئ د ښو اخلاقو سره به مخامخ کېږي ښه خوی به چلوئ په صحیح طریقه باندې کافر قومونه که یو بل سره وټونه کوي نو چې کم پاس شي او پیل شي نو یو بل ته ورته رغاړو یو بل له لاس ورکړي او مونږ خلک چې وټونه وکړو چې څوک پال او پیل شي چې دا کم پیل شي دښمني ورسره جوړه کړي دا خوش عادت دی ښه عادت مونږ مسلمانان یو ټول وایي الحمدلله او مونږ دا غواړو چې زمونږ د هغسې خوی شي کم خوی چې د دواړو جهانو د مبارک سردار او په کم میشن په کم مقصد چې رسول الله مبارک الله دنیا ته رالیږلی دی په کار چې په هغه مقصد کې مونږ ځان کامیاب نو غیبت چغلي بد اخلاقي جګړې یو بل پسې سپکې ویل د یو بل خلاف پراپګنډې کول دا ټول ګناه کبیره دي غټ غټ ګناهونه دي الله دې موږ د دې ګناهونو نه په حفاظت وساتي دعا وکړو یا الله موږ کې ښکلي اخلاق پیدا کړي یا الله د بد اخلاقۍ نه مو ساتي الله د جګړو نه مو ساتي د حسدونو د بغضونو نه مو ساتي د ظلم نه الله ما په حفاظت وساتي او الله دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي د دواړو جهانو خوشحالي هم نصیب کړي د شر او د فتنو د بندګانو نه مو ساتي چې څومره مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي زمونږ د بدرخیلو کندي کې سرفراز لاله بیمار دی دعا یې غوښتې ده ما ته یې لږ راولې چې مونږ ته جمع خلک دعا وکړي دعا ورته وکړه چې الله تعالی ولې شفا ورکړي الله دې جوړ کړي او الله دې ولې روغ صحت ورکړي څومره مریضان دي په کورونو په هسپتالونو کې الله تعالی شفا ورکړي که څوک قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي او که څوک مردگان وفات شوي دي دعا کې زمونږ پرونم نهاري باچاري خور وفات شوی وه او دلته کې د ارشد دي مور وفات شوی دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات دي الله ټول وبخي مونږ ته الله د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي د جګړو د فتنو نه الله په حفاظت کې وساتي او الله جنت هم ځای کې د جهنم نه د قبر د عذاب نه مساتي د ځنکدن سخت نه مساتي په دنیا او آخرت کې د خپل قهر او د خپل غضب نه الله په حفاظت وساتي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو مریض د دعای غوښتل الله دې ول شفا ورکړي نو دا یو حدیث متعلق تاسو کړی دی دا بیا ځان لراشه د بری په دې مو زمون په کور کې مشکلات دي او دعا غواړي الله دې مشکلات په خیر باندې بدل کړي سوتیلی خالہ کے ساتھ نکاح جائز ہے سوتیلی نه پیژنم چې څه ته وایي میرا نه مور خوشل قسم ترور څنګه ځان نه پوره تاسو کې او ترور سره ترور کې د مور خور هغه سره نکاح منه ده د پلار خور سره نکاح منه ده په دې نه پوهېږم چې دا د څه تپوس کوي د ماسپښین 4 رکعاته سنت یې کړي 2 رکعاته باقي دي څه به کوي
که زیات منځ یې کړي په سنتو کې نو بیا د هغه باقي پوره کړي او امام سره دی ودرېږي، او که کم یې کړي نو بیا سلام واړی امام سره د جمع کې سنت ته رستو کې. صرف د سحر سنت ته جمع ولاړی او رده یقیني چې د دویم رکعت رکوع لاندې کولی شم نو هغه سنت ته وکړي. هم داسې ځای کې به یې کوي چې د امام قرت نه وري، لکه امام کوټه کې دی بار وکړي یا امام باری دی کوټه کې وکړي، او د دې نه ما سوا چې سړی په سنتو باندې ولاړي او جمع ودرېږي سنت ته پرېږدي، دې په جمع کې امام سره ځان شریک کړي هغه سنت ته واپس وکړي. خو که لږ ورته په دې سنتو کې لږ پاتې دی اکثر ایسا کړی ده نو خیر بیا سنت پوره کی، او که نه اکثر ایسا یا نه ده کړی اکثر ورته پاتې ده او لږ یې کړی ده بلکل سلام دی وګرځي جمع کې ځان شریک کړي. دا کیړې مکوړې دا جراثیمي څیزونه دا وجل خیر دا که څوک مړه کوي. او بلکل ګیره خریل دا یا قینچي کول دا ګناه ده کړه، ګناه ده او بلکې ګناه کبیره ده. دعای قنوت ولا نه وردي په وترو کې درې ځله، او خیر دی چې دعای قنوت نه وردي هغې په ځای نوره دعاګانې اوس درې کې که نه ولې نه یا قربان زده کول درته اسان دي او دعای قنوت زده کول ګران دي، نو خیر دی که نه درځي نوره دعاګانې چې کوم په قرآن حکیم کې یا په احادیثو کې دي هغه هم د هغې په ځای لوستی شي اوس زده کول یې پکار دي. یره دا مستقل فتوا ده که موږ نه ورکوو چې بیا خلکو له ورځي نه زده کولی شي او نه زده کوي پرې چې زده کړي کوي. یو سړی د سود نه توبه وباسي او د سود پیسې ورسره په دې به څه کوي؟ دا پیسې د خیرات دي خو د ثواب په نیت نه، دا نیت دې پې نه کوي چې د مال او په الله ثواب راکړي. یو لختي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قرآن محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 172 نمبر کیسټ کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. مسلمان تشدخلی مسلمان نشی پجامہ د بزرگی کی شیطان نشی ددو کی د پیر گروگ د نکڑی نو د درغلو پریزگارو پشان نشی چی پیرائی کی دی پمیاشتو زل کدلوی پزوانی کی ارام خور د جہان نشی آخرت بدی
لرګي